ایمان پلورونکی 40مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې عماد او انجلی په هغه هیبتناکه بیدیا کې چې وحشت هم خپور او شپه د شپې تیرولو لپاره یو ځای پړاو وکړ او عماد هم ویده شوی. تر نیمې شپې وروسته انجلی په ډاډه واوښته او سترګې یې پرانیستې. عماد ته یې وکتل او عماد ویده و او خریده. له هغه نه 2-3 ګامه اخوا 2 آسونه ولاړو. د شپې د وروستۍ پار سپوږمۍ د اسمان منځ ته راغلې وه. د بیدیا سپوږمۍ د آینې غوندې روښانه وه. انجلۍ آسونو ته وکتل. د عماد دومره فکر شوی هم نه و چې تر ویده کېدو د مخه د آسونو ځینونه کوز کړي. او انجلۍ هم آسونه تیار ولیده. عماد په ژور خوب ویده و او دا هم احساس کړ چې د خوړو او اوبو له خوراک څښاک سره وجود تر او تازه سوی دی. هغې ښی چغۍ ته لاس دننه کړ. کله چې لاس راووت، هغې نجلۍ په ښکلو او باریکو ګوتو کې یو خنجر په لاس کې کلک نیولی و. په سپوږمۍ کې د عماد مخ لیده او هغه هم په مرګوني خوب ویده و. نجلۍ به چې د سپوږمۍ په رڼا کې ځلېدونکي خنجر ته وکتل او یو ځل به بیا عماد ته ځیر شو. خو په دغه حالت کې عماد په خوب کې په کراره څه وویل. نجلۍ دا وګڼله چې په خوب کې له خپلې کورنۍ سره خبرې کوي. نجلۍ عماد ته ورنږدې شوه او د عماد سینې ته یې په غور کتل او فکر یې وکړ چې زړه یې کومې خواته دی. هغې له یوونه دویم وار کول نه غوښتل. دا وار یې باند په زړه باندې کړی وای چې عماد سملاسي مړ سوی وای، او که نه هغه به یې په مړینه مړینه کې وژلی وای. نجلۍ خنجر نور هم کلک ونیو او یو ځل بیا یې آسونو ته وکتل. نجلۍ د ورختایي په حالت کې له ځان سره فکر وکړ او په زړه کې خپل ټول عمل تکرار کړ چې خنجر به په زړه کې ور وټومبي، بیا به په تېښته په آس باندې سپرېږي او آس به په ځغاسته کوي. ورونو هغه عسکره نه وه او که نه پرته له کوم سوچه به یې خنجر د عماد په سینه کې ټومبلی وای او وژلی به یې. همدا لامل یې بس و چې عماد یو مسلمان و او د هغې دښمن. خو هغې به بیا د عماد په څېره سترګې خښې کړې وې او چې کله به یې خنجر په لاس کې کلک ونیو، زړه به یې په درزا پیل وکړ. عماد یو ځل له ځانه سره وبړېده. دا ځل د هغه کلمات لږ صاف و. هغه په خوب کې خپل کور ته تللی و. د مور نوم یې واخیست، خور یې یاده کړه او څه داسې کلمات یې وویل چې ګوندې هغوی وژل شوي دي او عماد یې قاتلان لټوي. کوم احساس او ولولې د نجلۍ لاس نیولی و. ویره هم کېدای شوه او دا د نه وژلو جذبه هم کېدای شوه. نجلۍ نه ارامه شوه. هغې اراده وکړه چې قتل ونه کړي. په کراره پاڅېږي، په آس باندې کیني او په کرار باندې له هغې کاندې تېره سي. په دغه سوچ کې نجلۍ هم پاڅېده. خنجر یې په لاس کې واخیست، د آسونو په لور روانه شوه. خو په شګو کې یې پښې بندې سوې، ودرېده. بیا یې عماد ته وکتل. خو ناڅاپه یې په ذهن کې راغله چې دې سړي خو یې دومره پروا هم ونه کړه چې یوه ځوانه نجلۍ یې په دغه دښته کې پیدا کړې ده، او دا سوچ یې هم ونه کړ چې دا نجلۍ عیسوۍ ده چې هغه په ویدو وژلی هم شي. او ورونو نجلۍ دا فکر هم وکړ چې د آسونو ځینونه یې هم کوز نه کړل او خپله توره او برچه یې هم په احتیاط سره کېنښوده. خو دا ولې؟ نجلۍ وویل آیا د ده په ما باندې باور و؟ آیا دی دومره بې احساسه دی چې زما ښکلا او ځوانۍ پکې هېڅ ولولې را تاندې نه کړې؟ خو هغه په دغه شپه کې کرا یو آس ته ورغله. آس وشڼېده. نجلۍ هم وویرېده. عماد ته یې وکتل. د آس له شڼا سره هم د هغه سترګې خلاصې نه شوې. ورونو په دغو حالاتو کې هغه د 3 آسونو په منځ کې ولاړل او په یوه آس باندې د سپرېدو اراده کوله چې د شا له لورې یې غږ واورېده. څوک یې؟
نجلۍ ژر شاته وکتل. یو سړی د خولې شپېلۍ وکړ او ویې ویل موږ او دا نصیب. هغوی دوه وو او دویم یې وخندل. نجلۍ یې له ژبې وپوهېده چې صلیبیان دي، خو هغه رامخته سول. هلته حماد ویده و. یوه صلیبي نجلۍ له لاسه ونیوله او ځان ته یې راکش کړه. نجلۍ وویل زه صلیبي یم، خو هغو دواړه ورته وخندل. یوه یې وویل بیا خو ته ټوله زموږ یې، راځه. نجلۍ وویل لږ ودرېږئ او زما خبره واورئ. زه له شوبک نه راتښتېدلی یم، زما نوم ایونا دی، زه د جاسوسۍ له څانګې سره اړیکې لرم، کریک ته ځم. او بیا دا هم ورته وویل عماد یې ور وښود. هغه د یو مسلمان سفاهي هم ویده دی، زه هغه نیولی یم، زه هغه ویده پرېږدم او تښتم، خو تاسې له ما سره مرسته وکړئ. دا اسونه واخلئ او ما کریک ته ورسوئ. نجلۍ هغوی ښه وپوهول چې هغه د صلیبي پوځ لپاره څومره ارزښتناکه او د کار نجلۍ ده. یو صلیبي د وحشیانو په څیر په غېږ کې ونیوله. ویې ویل چېرته چې وایه رسودی. هغه بل یې چټي خبره وکړه او دواړو یو لوري ته دیکه کړه. هغوی د صلیبي پوځ پیاده سفاهیان چې له مسلمانو سفاهیانو پټ ګرځېدل. د شپې هغوی په پټ آرام کول غوښتل، خو دغسې ښکلې نجلۍ هغوی وحشیان کړه. خو نجلۍ چې کله ولیدل چې هغوی د صلیب څه خیال هم نه ساتي، هغې په دې هیله په لوړ اواز باندې خبرې پیل کړې چې عماد به راویښ سي. خو په دغه حالت کې هغو صلیبیانو هم دا کش کړ او کشول پیل کړ. ناڅاپه یې په وېرېدلي غږ د خپل ملګري نوم واخیست. ویې ویل ومې ژغوره. د هغې له غږ سره سمه د عماد برچه د یو سفاهي په نس ننوتې وه. خو بل صلیبي چې تر څو توره راښکه، هغه مهال چې نجلۍ متوجه شوه چې له هغې سره هم برچه ده، پر صلیبي سپاهي یې په پرله پسې د برچې څو واره وکړه او په زوره یې وویل تاسې د ژوندي پاتې کېدو هېڅ حق نه لرئ، تاسې د صلیب په نامه تور داغونه یې. کله چې د دواړو صلیبیانو ساګانې وختې، نجلۍ په زوره زوره وژړل، خو عماد بیرته دلاسا کړه. ویې ویل اوس مو دلته پاتې کېدل ښه نه دي، کېدای شي چې ډېر نور عیسوي سفاهیان هم راورسېږي. موږ همدا اوس شوبک ته روان یو. له نجلۍ نه یې وپوښتل هغوی ته راویښه کړې وې؟ نجلۍ ځواب ورکړ نه، زه ویښه وم او له اسونو سره ولاړ وم. خو عماد ورته وویل هلته دې څه کول؟ بالاخره نجلۍ اعتراف وکړ. ویې ویل پر آس پرېدم د تېښتې لپاره، ما له تا سره تل نه غوښتل. خو عماد ورته وویل تا خنجر له کومه کړ؟ نجلۍ ځواب ورکړ له ما سره و، ما د مخه په لاس کې نیولی و. خو عماد ورته وویل نو لومړی دې څنګه خنجر په لاس کې نیولی و؟ دی ورته وویل ښایي د دې لپاره به مې راخیستی وي. خو عماد پسې وویل ښایي دا خنجر دې د دې لپاره اول په لاس کې اخیستی و چې زه راویښ سم او ته مې ووژنې. خو نجلۍ په دغه حالت کې چوپ شوه او ځواب یې ورنه کړ او عماد ته یې وکتل. خو نجلۍ عماد ته وویل مخکې تر دې چې ته مې ووژنې ما ته وژلې او زه تښتېدلم. زه اعتراف کوم چې ما خنجر ستا د وژلو لپاره را ایستلی و، خو لاس مې نه پورته کېدی. زه دا ویلی نه شم چې ته مې ولې په زړه کې په خنجر ونه وهلې. ستا ژوند زما په لاس کې و، زه بې زړه نه یم، خو بیا مې هم ونه وژلی شوې. خو زه هېڅ لامل ویلی نه شم، کېدای شي چې ته یو څه ووایې. عماد وویل مرګ او ژوند د الله جل جلاله په لاس کې دی. ستا لاس ما الله جل جلاله نیولی و او ستا پت الله جل جلاله ساتلی دی. زما شتوالی خو یوه بهانه وه. خو ځه پر کوم آس باندې سپره شه چې ځو. نجلۍ خنجر عماد ته ونیو او ویې ویل زما خنجر له ځانه سره وساته او که نه زه به دې ووژنم. عماد ورته وویل زما توره هم له ځانه سره واخله، ته ما وژلی نه شې، دا څه ټوکې نه دي. خو دواړه په فکرونو کې ډوب سول. په دوه آسونو باندې سپاره سول او یو بل آس یې له ځانه سره روان کړ. د لمر خاته پورې داسې ځای ته رسېدلي وو چې نور صلیبي سفاهیان نه ښکارېدل. عماد د خپل پوځ یو څو سفاهیان ولیدل، له هغوی سره یې خبرې وکړې او روان شو. د اپریل د میاشتې لمر ډېر ګرم و. هغوی مخ او سر پټ کړي وو. له ورایه یې په شګو کې سمندر لیده او کیڼ لوري ته یې شګلنې غونډۍ لیدلې. د سفر په دوران کې په خپل منځ کې خبرې ونه کړای شوې. پر ګرمۍ سربیره هغوی مړي هم چوپ کړي وو چې د لارې په اوږدو کې پراته وو. یو مړی هم روغ پاتې نه و. کجرانو او ګیدړانو یې اندامونه سره جلا کړي وو. د ځینو مړیو خو یوازې پښې او کوپړۍ پاتې وې. خو عماد نجلۍ ته وویل دا ستاسې د قوم سفاهیان دي. دا د هغو شاهانو د هیلو ښکار سوي چې د اسلامي سلطنت د له منځه وړلو لپاره له جرمني، فرانسې، برطانیې، ایټالیا او له کومو ځایونو راوستل سوي دي. نجلۍ غلې وه
او بیا یې عماد ته په غور کتل. له اسویلي سره به یې سر ټیټ کړ. عماد د شګلنو غونډۍ په لور مخه کړه. هغه ته معلومه وه چې هلته به اوبه وي او سیوری هم. په دغه دوران کې لمر شاته شوی و چې هغوی غونډۍ ته ورسېدل. تر یو څه لټون وروسته شنه ځنګلي بوټي او واښه ولیدل. په یوه ځای کې د غونډۍ لمن شنه شوې وه او هلته اوبه هم وې. هغوی له آسونو څخه راښکته سول. لومړی یې په خپله اوبه وڅښلې، بیا یې آسونه اوبو ته ور پرېښودل او دوی لاړل سوري ته کېناستل. خو نجلۍ د سفر په دوران کې کله چې دوی دالته کېناستل، نجلۍ له عماد نه وپوښتل نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ عماد ځواب ورکړ زه مسلمان یم، نوم مې عماد دی او د شام اوسېدونکی یم. خو نجلۍ ورته وویل د شپې دې په خوب کې څوک یادول؟ عماد وویل په یاد مې نه دي، زه به ښایي په خوب کې خبرې کوم. زما ملګري هم راته وایي چې ته په خوب کې خبرې کوې. نجلۍ ورته وویل ستا مور ستا خور سته؟ عماد سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل یو وخت و خو اوس نشته، خو په خوب کې یې وینم. نجلۍ له هغه نه د ټولو خبرو پوښتنه وکړه، خو عماد نور څه ورته ونه ویل. هغه نجلۍ ته وویل تا د خپل ځان په باب درواغ ویلي وي، خو زه پوښتنې کولو ته هېڅ اړتیا نه لرم چې ته څوک یې. زه به تا خپلو اړوند واکمنو ته سپارم او بیرته به راځم. که رښتیا ویلی شې د خپل ځان په باب یو څه ووایه، خو دا مه وایه چې د هغو صلیبي نجونو څخه نه یې چې زموږ هېواد ته د جاسوسۍ لپاره راځي. نجلۍ وویل ته صحیح وایه، زه جاسوسه نجلۍ یم او زما نوم هم ایونا دی. عماد ترې وپوښتل ستا مور او پلار ته دا څرګنده ده چې ته څه کارونه کوې؟ ایونا ځواب ورکړ زما مور او پلار نشته، ما د هغوی شکلونه هم لیدلي نه دي. زموږ اداره زما مور او د ادارې مشر هرمن زما پلار دی. هغې همدلته دا خبره پای ته ورسوله او بس. ایونا ویل زما یو ملګری چې نوم یې لوزینا و چې ډېره ښکلې وه، د یو مسلمان مجاهد د ژغورنې په خاطر زهر څښلي و. زه هغه مهال ډېره حیرانه وم چې کومه صلیبي نجلۍ دې د کوم مسلمان سپاهي د ژغورنې په خاطر دومره غټه قرباني ورکړی شي. زه اوس احساسوم چې داسې کېدای شي. معلومه شوه چې هغه مسلمان سپاهي هم ستا په څېر هغه نجلۍ له ډاکوانو څخه د جګړې په نتیجه کې ژغورلې وه. په خپله زخمي شوی و، خو نجلۍ یې شوبک ته رارسولې وه. ستا په څېر هغه هم د دې خبرې هېڅ پروا کړې نه وه چې نجلۍ څومره ښکلې وه. خو دا درته ویل غواړم چې که د ازموینې وخت راغی نو زه هم د هغه په څېر ستا لپاره ځان قربانولی شم. عماد وویل ما خپل مسؤلیت سرته رسولی دی. موږ امر منونکي یو او دا مو هیله ده چې الله جل جلاله به په دې راضي سي. ایونا وویل کېدای شي چې دا د احساساتو اغېز وي چې زه دا احساسوم چې ته مې چیرې د مخه لیدلی یې. عماد وویل که مصر ته تللی یې نو هلته به دې لیدلی. نجلۍ وویل هو زه مصر ته تللی یم، خو ته مې هلته نه یې لیدلی. ایونا په مسکا وپوښتل زما په باب دې څه خیال دی؟ آیا زه ښکلې نه یم؟ عماد په هوش سره ځواب ورکړ ما خو ستا له ښکلا انکار نه دی کړی. زه پوه شوم چې دا پوښتنه دې ولې وکړه. ته به خامخا حیرانه یې چې ما له تا سره هغه رویه ولې ونه کړه چې ستاسې دوه صلیبي سپاهیانو له تا سره کول غوښتل. کېدای شي چې ستا په زړه کې به اوس هم دا ویره موجوده وي چې زه له تا سره چل کوم او تا به شوبخ ته نه ولم او خپل نفسي خواهش به در څخه پوره کوم، یا به دې وپلورم. زه ستا دا ویره لرې کول غواړم. نجلۍ که زما د دین وي او که د کوم بل دین وي زه هغې ته په بد نظر کتلی نه شم. د دې لامل دا دی زه چې د 14 کاله وم زما یوه کوچنۍ خور د شوبک عیسویانو لخوا تښتول شوې وه. د هغې عمر 6 یا 7 کاله و. 14 کاله تیر سوي تر اوسه بیا هغه ما ونه لیده.
زه نه پوهېږم چې هغه به اوس مړه وي او که ژوندی. که ژوندی وي نو د کوم شتمن په حرم سرای کې به وي، یا به ستا په څېر په جاسوسي پسې ګرځي را ګرځي. زه چې هره نجلۍ ګورم هغه خور ګڼم، هغې ته ځکه په بد نظر نه ګورم، هسې نه چې زما ورکه شوې خور وي. زه تا ځکه شوبخته بیا یم چې په امن کې یې. زه پوهېږم چې په بیدیا کې به د ځان ته تللو په حال کې ستا حشر څه وي. که ته د چا لاس ته ورغلی وای نو ستا حال به هماغسې وای چې خپلو صلیبي ورونو دې کول غوښتل. ما ته د خپلې ښکلا احساس مه راکوه، زه د دې احساس له مخې مړ یم. ما ته په بیدیا کې د صلیبیانو وژل او د هغوی ځغلول خوند راکوي. نجلۍ هغه ته په حیرانوونکي نظر وکتل. د هغې په سترګو کې د تندې اغېز و. هیڅ چا له هغې سره دا ډول خبرې کړې نه وې. هغې ته د بې حیایي او چالبازۍ زده کړه ورکړل شوې وه او د هغې په خبرو اترو او ناسته کې شهوت راکونکي حرکات ځای شوي وو او له هغې نه یوه ډېره ښکلې دوکه جوړه شوې وه. د ښکلا او شرابو نشه پرې خېجول شوې وه، د پتل ملغلرو بې برخې وه او هغې د دې ډول تربیې وروسته د نورو ملګرو په څېر خپل ځان د سړیو په زړونو باندې حکومت کوونکې شهزادګۍ ګاڼه. د هغې په یاد کې دا هم نه و چې د هغې کور په کوم ځای کې دی، مور او پلار یې څه ډول و. د عماد ولوله راپارونکو خبرو په هغې کې د یوې ښځې احساس راپارولی و، خو هغه په دغه حالت کې د ژورو فکرونو په دریاب کې ډوبه شوې وه، لکه له عماد سره چې ازادي په برخه شوې وي. ورونو، هغې له ژور فکر وروسته وویل د یو ویرونکي خوب په څېر مې یادېږي چې زه له یوه کوره وتښتول شوم. په یاد مې نه دي چې هغه مهال به مې عمر څومره و. هغې خپل دواړه لاسونه په لاس کې راکش کړل او خپلې کوڅې په موټي کې ونیوې او تاوې کړې، لکه د پخوانیو یادونو را تازه کول چې کوي. بیا په ستړي غږ وویل هېڅ مې په یاد نه راځي. زما ماضي په شرابو او په نازونو مکیزونو کې رانه ورکه سوې. ما هېڅ کله دا فکر کړی نه دی چې زما پلار او مور څوک وو او څنګه وو. ما هېڅ کله د مور او پلار اړتیا احساس کړې نه ده. په ما کې دا ډول احساس له سره نه و. ما ته معلومه نه ده چې سړي پلرونه او وروڼه هم کېدای شي. سړي خو ما د ځان د خوښۍ یو وسیله ګڼي، خو زه سړی استعمالوم په چا باندې چې زما ښکلا او ځواني اغېز وکړي. هغه بیا په اپینو او شرابو د ځان غلام کوم. او نجلۍ عماد ته وویل خو اوس چې تا کومې خبرې وکړې هغې زما دا ولولې راویښې کړې چې د مور او پلار، خور او ورور مینه غواړي. خو ورونو، د هغې نه ارامي زیاتېده. په ورو ورو یې خبرې کولې او بیا بیخي غلې سوه. کله به یې پر عماد باندې سترګې خښې کړې، ورته به یې کتل او کله به یې خپلې کمڅۍ په لاسونو کې تاوولې. هغه په اصل کې دوره کې ماضي او حال په منځ کې بېلارې شوې وه. عماد چې کله ورته وویل پاڅه چې ځو، نو هغه لکه د یو ماشوم نجلۍ ورسره روانه شوه. د هغوی اسونو له غرنۍ سیمې نه ښه لرې ولاړل، خو بیا هم نجلۍ په ځیر ځیر عماد ته کتل. یوازې یو ځل یې په خندا کې وویل د سړیو په خبرو او وعدو مې هېڅکله باور کړی نه و، خو زه نه پوهېږم چې څه احساسوم چې له تا سره دې ولاړه شم. عماد هم هغې ته وکتل او مسکی شو. هغوی چې کله د شوبک د کلا دروازې ته ورسېدل د سبا ورځې لمر راختلی و. هغوی په بیدیا کې یوه بله شپه هم تېره کړې وه. عماد چې نجلۍ چیرې ورلوستل غوښتل د هغې پوښتنه یې وکړه او روان شو. اسونه یې په ښار کې روان وو. خلکو به عیونات رډ رډ کتل. په تلو تلو کې عماد د یوه کور مخې ته اس ودراوه. او بندې دروازې ته یې وکتل.
نجلۍ ترې وپوښتل دلته ولې ودرېدې؟ خو عماد لکه چې څه اورېدلي نه وي دروازې ته نږدې ورغی او د آس له شانه یې دروازه وټکوله، خو له ای خوا نه یو بوډا سړي دروازه خلاصه کړه. عماد ترې په عربي ژبه وپوښتل دلته څوک اوسي؟ بوډا ځواب ورکړ هیڅوک نه، د عیسویانو یوه کورنۍ اوسېدله، زموږ پوځ چې راغی هغه ټوله کورنۍ وتښتېده. خو عماد ورته وویل اوس تاسې دا کور نیولی دی؟ بوډا وویرېد، هغه ولیدل چې دا سپور پوځي دی او له هغه نه پوښتنه کوي چې د عیسوي کور یې ولې نیولی دی. حال دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي خو په تمام ښار کې خلکو ته خبر ورکړی و چې د کوم مسلمان له خوا څخه باید کوم عیسوي د تکلیف ونه رسېږي او که نه سخته جزا به ورکول شي. بوډا ورته وویل ما نیولی نه دی، زه د ساتنې لپاره دلته راغلی، زه به یې بیخي بند کړم. د دې کور څښتن ژوندی دی، مسلمان دی او له 15-14 کلو راهیسې په بیګار کیمپ کې پروت دی. عماد ترې وپوښتل ولې صلاح الدین ایوبي هغوی آزاد کړي نه دي؟ بوډا ځواب ورکړ د هغه ځای مسلمانان اوس آزاد دي خو لا تر اوسه په کیمپ کې دي. هغوی ټول په دومره بد حالت کې دي چې د قدر وړ سرلښکر د هغوی لپاره شیدې، غوښې او د ډېرې ښې استوګنې چاره همالته کړې ده. زیات شمېر طبیبیان یې څارنه کوي. په هغوی کې چې د چا صحت ښه شي کورونو ته یې لیږي. څوک چې هلته اوسي خپلوان یې همالته د لیدلو لپاره ورځي. د دې کور څښتن همالته دی. یو خو هغه بوډا شوی او بل پرې د کیمپ 14 کاله تکلیفونه تیر سوي. بس خوارکه یوازې ژوندی دی. خو هغه سپینګیري وویل زه د هغه لیدلو ته ورځم او هیله ده چې روغ بشي. ما هغه ته ویلي و چې کور یې خالي سوی دی. خو عماد پوښتنه وکړه د هغه خپلوان چیرې دي؟ بوډا ځواب ورکړ یو یې هم ژوندی پاتې نه دی. له 3-4 کورو اخوا یې اشاره وکړه زما خپل کور هغه دی، زه د دې خلکو یوازې ګاونډی وم. تاسې ماته د هغه خپلوان ویلی شي؟ او عماد ته یې وویل تاسې ماته د هغه خپلوان ویلی شي؟ عماد پوښتنه وکړه چې دننه خو به زنانه نه وي؟ هغه ځواب ورکړ نه. عماد له آس نه راکوز شو، دننه ولاړ، کوټو ته ورغی، په دیوالونو یې لاس وواهه، ایونه هم ورسره وه او دننه ورغله. هغې عماد ته وکتل او عماد په دغه حالت کې ژړل. خو ایونه د هغه اوښکې وچولې. ایونه چې له عماد څخه د هغه د اوښکو لامل وپوښتل نو هغه ځواب ورکړ زه خپل کوچنیتوب لټوم، زه له دې کوره تښتېدلی وم او دا زما کور دی. د دې خبرو په کولو سره د عماد بیا اوښکې روانې سوې. او له بوډا نه یې وپوښتل چې د هغه سړي خپلوان مړه سوي دي چې په بیګار کمپ کې لا 14 کاله یې تېر کړي او د هغه سړي کوم اولاد هم وو؟ بوډا ځواب ورکړ یوازې یو هلک یې پاتې شوی و چې له عیسویانو غلو بچ شوی و او زما کور ته راغلی و، خو هغه ماښام ته لېږلی و. که چیرې دلته پاته سوی وای نو عیسویانو واشه، خو عماد ته هغه شپه ور یاده سوه چې له خپله کوره تښتېدلی و او د صلیبیانو له ویرې د ګاونډي کره پټ سوی و او هغه ګاونډی همدا بوډا و. خو هغه بوډا ته ونه ویل چې هغه هلک یې چې له شوبک نه شام ته لېږلی و همدا ځوان دی چې هغه ورته کیسه کوي. د عماد لپاره خپل احساسات په واک کې ساتل ناممکن سو، خو هغه یو کلک نظامي و. هغه بوډا ته وویل زه د دې کور څښتن لیدل غواړم، ما ته د هغه نوم ووایه. بوډا ورته د پلار نوم وښود او عماد ته هم د خپل پلار نوم ښه یاد. بوډا وویل د هغه هلک یوه خور چې ډېره کوچنۍ وه هغه عیسویانو تښتولې وه. په همدې سلسله کې د دې کور ټول وګړي د عیسویانو له لاسه ووژل شول. عماد نجلۍ ته وویل ایونه د خپل مقدس صلیب لمانځونکو د عملونو کیسې اورې؟
ایونا هیڅ ځواب ورنه کړ. هغې هم چت ته کتل. هغې د دروازې یوه پله بنده کړه او د هغې شاته یې کتل. د دروازې په پله باندې 3-4 وړې څو ژورې کرښې ایستل سوي وې. ایونا کېناسته او هغو کرښو ته یې په خورا دقت سره کتل. عماد د ایونا څار کاوه، خو ایونا په کرښو باندې لاس کش کړ. بیا پاڅېده او بلې کوټې ته ولاړه. هلته هم د کوټې د دروازې د یو پلې شاته دې لاس کشاوه او څه یې لټول. عماد ورغی، پوښتنه یې ترې وکړه، څه ګورې؟ نجلۍ مسکی شوه، ویې ویل ستا په څېر زه هم خپل کوچنیوالی لټوم. هغې له عماد نه وپوښتل دا ستا کور و؟ ته یې له دې ځایه تښتولی وې؟ عماد ورته وویل هو، له همدې ځایه. بیا عماد خپله ټوله کیسه هغې ته وکړه چې څرنګه عیسویانو د هغوی په کور حمله وکړه. د هغه مور او مشر ورور یې ووژل او هغه ورڅخه وتښتېده او تر اوسه یې دا ګڼله چې پلار یې هم وژل شوی دی. خو دا بوډا وایي چې پلار مې په کیمپ کې ژوندی دی. ایونا وویل تا بوډا ته ویلي دي چې هغه هلک ته یې چې هغه بوډا پناه درکړې وه؟ عماد وویل زه ورته ویل نه غواړم. خو بوډا دې دواړو ته حیران کاته چې دا دواړه په دې کور کې څه ګوري. عماد د کوچنیوالو په یادونو کې ورک سوی و. بوډا وپوښتل زه مو څه خدمت کولی سم؟ عماد له فکرونو راووت او بوډا ته یې په امرانه لهجه وویل دا کور تر خپلې څارنې لاندې وسات، دا ستا په حواله دی. بیا یې ایونا ته وویل راځه چې ځو. ایونا ورته وویل ولې خپل پلار نه ګورې؟ عماد ځواب ورکړ لومړی خپله دنده سرته رسوم، ما به خپل قومندان په بیدیا کې لټوي، هغه به زه په مړو کې شمېرلی یم. هلته ما ته اړتیا ده، راځه له ما سره چې چاته دې وسپارم او خپل مسؤلیت ادا کړه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان رحمت الله علیه ته په ټوکو ټکالو کې وویل نجونې آیا دا بدبخته صلیبیان زموږ په لاره کې د نجونو دیوالونه درول غواړي؟ هغوی لکه چې نجونې زموږ مخې ته ګډوي او د شوبه کلا رانه اخلي که څنګه؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل محترم امیر صاحب تاسې خپلې خبرې ردوئ، دا نجونې دیوال کېدای نه شي. ستاسې او د محترم نورالدین زنګي ترمنځ د بدګماني پیدا کولو هڅې د همدغو نجونو په وسیله شوې وې او همدغو نجونو د چرسو او شرابو په وسیله زموږ مسلمانان حاکمان او امیران استعمال کړي دي. دا هماغه موضوع ده چې موږ پرې تر 100 کراتو زیاتې خبرې کړي دي. خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان ته وویل ما ته د دې نجونو په باب یو څه ووایه. دا خو څرګنده شوې ده چې 8 واړه جاسوسانې دي، هغوی کومه نوې خبره کړې ده او که نه؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه ځواب ورکړ هغوی ویلي دي چې په شوبک کې صلیبي جاسوسان او رانکاري موجود دي، خو له هغوی نه د چا پته ونه لګېده ځکه چې د هغوی کورونه او مرکزونه معلوم نه دي. له هغوی نه دریو په مصر کې یو څه وخت تېر کړی دی، هلته چې هغوی کوم کارونه کړي دي هغه تاسو ته ویل سوي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل هغوی په زندان کې دي؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل هغوی په خپل ځای کې ساتل شوي دي او پیره هم پرې ولاړه ده. په دې کې د دروازې څوکیدار د نن راغی او ویې ویل د عماد شامي په نامه باندې یو منصبدار یو صلیبي نجلۍ له ځانه سره راوستې ده، وایي چې د کرک په لاره کې نیولې ده او دا نجلۍ جاسوسه ده. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل دواړه د نن راوله. د څوکیدار له تللو سره سم عماد او ایونا دواړه د نن ورغله. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه عماد ته وویل داسې ښکاري له ډېره لرې ځایه راغلی او ته له چا سره وې؟ عماد ځواب ورکړ زه په شامي پوځ کې یم، زما د قومندان نوم احتشام بن محمد دی او د البرق کنډک یو منصبدار یم. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وپوښتل البرق په څه حال کې دی؟ عماد وویل محترم اعلی قومندان صاحب موږ د البرق په قیادت کې په سوډانیانو باندې چریکي عملیات ترسره کړي وو چې نیمایي کنډک مو د الله جل جلاله په نامه قربان شو چې زما په ټولۍ کې یوازې زه پاتې یم. خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ترې په دقت وپوښتل تا خو به دومره ځوانان ضایع کړي نه وي؟ ورونو مجاهد عماد ورته وویل محترم اعلی قومندان صاحب نه، په ضایع کېدلو او قربانېدلو کې ډېر لوی فرق دی. الله جل جلاله ګواه دی چې موږ د یو کس په بدله کې 100 کسان له ځانه مخکې کړي دي. که د صلیبیانو پوځ خپل مرکز ته ورسېده نو یو څو زخمیان به وي. موږ د فلسطین ځمکه د صلیبیانو په وینو سره کړې ده. زموږ نور ټوله هم پر دښمن پوره افت راوستی دی. په دښمن کې دومره زور پاتې نه دی چې
په لږه موده کې د جنگ لپاره تیاری وکړي. ورونو مخکې د ایونا او عماد په اړه باندې چې کومه واقعه ذکر شوه، آیا کوم احساس چې د دوی په مابین کې را ژوندی شوی؟ او ورونو آیا د ایونا او عماد په منځ کې به کوم داسې تړاو موجود وي چې دواړه په احساساتو راغلي وي؟ او د هغه کور له واقعې څخه څه څرګندېږي چې عماد هم یو څه پکې لټول او ایونا هم؟ او ورونو تاسو څه فکر کوئ چې عماد به بیرته خپل ټولي ته ولاړ شي، چې عماد به خپل پلار وویني او که نه؟ او ورونو تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له 14 کالو ورکاوي څخه چې عماد له خپل کوره تښتېدلی و، پلار یې نه و لیدلی، کورنۍ یې ټوله وژل شوې وه، دی به خپل پلار وویني؟ او د ایونا په اړه څه فکر کوئ؟ د 47مې برخې پای.